سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي که افغانستان نارامه وي نو پاکستان به هم نارامه وي او که زموږ هوساینه غواړي دوی به هم هوسا شي. هغه زیاته کړې چې د دوستۍ او دښمنۍ انتخاب د پاکستان په لاس کې دی. اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د استانبول په ناسته کې ګډون وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر انډریس وین برانټ ویلي افغان جګړه یوازې د خبرو له لارې د ختمېدو وړ ده. تېره میاشت نږدې 700,000 افغانانو الکترونیکي پیژندپاڼې اخیستې. د احصایې ملي اداره وایي چې د پیژندپاڼو د ویش له پیل څخه تر اوسه 3,691,978 تنو پیژندپاڼې ترلاسه کړي دي. ولسمشر غني د آلمان او ایټالیا له سفیرانو سره کتلې دي. ارګ چې په دې کتنو کې له یادو هیوادونو سره د افغانستان د دوستانه اړیکو د لا پراختیا او د سولې پروسې د پرمختګ په اړه خبرې وشوې. هیواد کې د سټروسو د تولید کچه څه باندې 14,000 ټنو ته ورسېدې. کرنې وزارت وایي د هیواد په کچه په ټولیزه توګه په 1,952 هکټاره ځمکه د سټروسو بڼونه جوړ شوي دي.